دا ورځ 24 ګنټې ده او په 24 ګنټو کې ته نیمه ګنټه الله له نه ورکوې نو زه تاسو ته به دیاړۍ له چې لاړ شئ او کار له چې لاړ شئ نو 10 ګنټې او 12 ګنټې لګیا او کوم سخت کارونه زموږ د پښتانه کې هم ماته معلوم الله دې دین قدر کوئ مړه د الله دې دین قدر کوئ الله به ستاسو قدر وکړي چېرته دین له وخت ورکوئ چېرته درس ته کښېنئ بیان اورئ کتاب ګورئ تفسیر ګورئ د قرآن تلاوت کوئ صرف ګوره په دې کار نه کېږي چې سهار شي او ماښام شي او ته په دنیا پسې منډه وایي سهار او ماښام او سهار او ماښام او سهار او ماښام او ستا یوه منډه ده یوه منډه ده چې ته د دین دپاره هم څه وکړې که نه وایي سړی زه فرض لمونځ کوم دا پکې لا ښه سړی دی چې فرض لمونځ صرف کوي د هغه فرض لمانځه کې دې څومره ټیم لګي هغه یو څو منټه هم په دې بازو باندې بوج شي او بیا یې بانګ ووایي بیا اذان وکړو او لاس یې اوچت کړي یا الله ومبخه او یا الله دا راکړه او دغه راکړه تا کړي څه دي الله دین دپاره دې څه کړي دي درس ته یو سړی نه کښېني دین نه یې زده کوي ذکر او اذکار نشتي علم یې زده کول نشتي صدقه نشتي زکات نشتي نور عبادتونه نشتي او په خوله باندې وایي بی موږ الله دین باندې مین یو موږ قرباني ورکوو تاسو ته زما د نصیحت دی دلته چې کوم مکتبونه دي د دعوت یا په جومات کې درسونه کېږي هغې کې کښېنئ خیر دی دا ورځ 24 ګنټې ده او په 24 ګنټو کې ته نیمه ګنټه الله له نه ورکوې نو زه تاسو ته به یې څه ووایم او دیاړۍ له چې لاړ شئ او کار له چې لاړ شئ نو 10 ګنټې او 12 ګنټې لګیا او کوم سخت کارونه زموږ د پښتانه کې هم ماته معلوم دي او بیا چې ورته کله هغه مشر دا ووایي چې یو ګنټه دوه زیات کې اور ټایم به درکړو نو ده په مخ به خفګان وي نه ښه خوشحاله شي لکه چې هلته مې پیسې ډېرې میلاوېږي هسه ژوند شو که ژوند کې صرف ستا دوه مقصد یا بل ورځ ملګرو ته لګیا هم درس کې مایي که ژوند کې د یو سړي صرف دوه مقصد دی خېټه ساتل او بیا د خپلې ښځې نه شهوت پوره کول او بیا چې بچي پیدا شي که صرف د دا دوه مقصد دی نو دغه دوه مقصد د زناورو هم دي څاروی او زناور اولنی کار څه کوي اولنی کار ګرځي په دې پسې چې چېرته خوراک میلاو شي چې زه وخورم چې خېټه مې ډکه شي او چې کله خېټه ډکه شي نو بیا دا نر په ماده پسې ګرځي چې چېرته ورته میلاو شي چې په هغې باندې سور شي او د هغې سره خپل شهوت پوره کړي دغه دوه کار یې د زناور که ستا هم دغه مقصد یې صرف چې صرف په خېټه ساتم او پیسې به ګټم او بیا به کلي ته ځم او د ښځې سره به شهوت پوره کوم او بس دا ژوند دی نو بیا خو د زناورو هم دغه ژوند دی نو څه فرق دی زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې فرق اصل زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې دا دی چې موږ الله یو لوی مقصد له پیدا کړي وو او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي صحیح ده موږ به خېټې هم ساتو موږ به ښځې هم ساتو موږ به دنیا هم کوو خو دا به د ضرورت مطابق کوو اصل مقصد هغه به د الله سبحانه وتعالی عبادت کولي د دین له وخت ورکول به د الله د دین له هم لږ وخت ورکوئ د خپل قرآن تلاوتونه برابر کوي لږ ساعت مخکې هغه دغه شیخ لګیا و وایي په تاسو کې څوک داسې دی چې راشي او قرآن تلاوت وکړي ویې کوي نه هغه اولني کس چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو دویم چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو او پښتانه چې ډېرې ته لاړ شي برېت الله سره کوي وایي د پښتنو دینداري به مني 1 نمبر قوم دی په ټوله دنیا کې وایي په دیندارۍ کې نو تاسو ورته بیا وایي موږ دینداري لیدلې وایو جومات کې چې اواز وشو که چاته قرآن څه یادي څه ښایسته ویلی چې راشي ودې وایي وایي ټولو کې یو داسې نه و چې راغلی ویلی وی که دا خبره زما غلطه ده که زما دا خبره غلطه وي ما ته ووایي ستا دا خبره غلطه ده زه په خپلو درجه کې ناست یم که نه نو ما دا سر داسې ټیټ کړو چې ګوس به دا سړی وایي هغه شیخ چې هغه هم د انډیا دی نو هغه به وایي مونږ چې کینو پنجابی کته او پنجابی بره انډین کته او انډین بره دالخور دسی او دالخور دسی او لنګمار کته او لنګمار بره نو خو موږ دا ولیدو چې اقه لنګمار اقه دالخور هغه راپاڅېدو تلاوت یې وکړو موږ ناست یو ډډې م لګولې موږ له نه راسي څه کوشش خو وکئ څه محنت وکئ څه نه څه قرآنیات کوئ څه نه څه قرآن برابر کوئ د پیغمبر حدیثونه وپېژنئ د دین دپاره لږ محنت وکئ لږ کوشش وکئ الله غیرتي ذات دی تاسو به لږ څه وکئ الله به درله ډېر څه درکړي کوئ به داسې که نه به کوئ نو دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت و